الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، خبر اسمه وسوسه بدے کی شروع وا چې عید میلاد النبی یا په بل تعبیر باندې د مولود شریف منزله په دین د اسلام کې څنګه دي او څنګه نه دي. لله الحمد. لکه څنګه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده، د رب العالمین په ټولو نعمتونو کې اساسي او بنیادی نعمت او لوی نعمت قرآن او سنت ته د دین د اسلام هر مسله قرآن او سنت تفصیلی مسلې سره تشریح کړې ده. مخکې دې نه چې دا خبره شروع کوو چې د میلاد ایجاد کوونکي څوک او د دې خلکو دلایل څه دي او به د هغه علماو د کتابونو حواله چې دې رد کړې دي. دومره خبره به وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. چا چې په دین د اسلام کې یو کار پیدا کې او د قران او سنت په هغه باندې دلیل موجود نه هغه رد مردود دی. بل حدیث کې راځي چې من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. چا چې د شو عمل وکړي چې په هغه باندې زموږ د قران او سنت نه چې دلیل موجود نه نو دا مردودي، دا بردي، قابل د قبولیت والا بنئ. قران کریم کې الله عزوجل فرمایي چې الیوم اکملت لکم، نن ورځ مو تاسو دین تاسو له کامل کې او نعمت مې در باندې پوره کړ. د اسلام دین می تاسو د دین په صفات باندې غوړه کړ. او بل ځکه فرمایي چې قل د خلکو له اعلان وکړه کچیر د تاسو مینه د الله رب العزت سره کوي نو فتبعون اجماع خبره اومنه اجماع ته بيداری وکړي. الله به تاسو ګناهونه مات کړي او د قشن الله رب العزت به تاسو سره مینه محبت وکړي. د مسلم د بخاری د ځوان روایت راغلی نو حاصل ده چې عید میلاد النبی یا مولود شریف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش ورځ منزل د یو بدعت او مکروه عمل او ناروا عمل دی په دین د اسلام کې. قرآن او سنت د محمد رسول الله د خوانه، د احادیث د صحابه د خوانه، د تابعین د خوانه، تبع تابعین د خوانه، فقها د خوانه، محدثین او مفسرین د خوانه دا چرته منزل شوی نه دی او نه چرته دا شریح حیثیت لري، نه چرته د جواز فتوا ورکړی دا. ځکه د خیر القرون په زمانہ کې دی اسم او نشان نو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې نوم او نشان نشته، د خلفای راشدین په وخت کې نوم او نشان نشته، د امام ابو حنیفه رحمه الله، مالک، احمد، شافعی رحمهم الله، امام بخاری، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د خلکو نه چرته ځان منزل دی او نه پیژندلو، هغه دغه په زمانہ کې دی وجود. نو هر کله چې دا عمل په خیر القرون کې ثابت نه دی، د قران، سنت، تابعین، تبع تابعین، سلفنا دې موږ د دین په نظر باندې د عقیده په نظر باندې کتل نشو. لکه څنګه چې د نن زمانه بعضی بدعتین او خواهش پرست خلک دا دین ګرځي او په ناروا عملونه په دې کې کوي به دي. دویمه خبره ده چې د میلاد ایجاد کوونکي څوک دي. د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام په میلاد کې اول سویبیه په نامه باندې وینځه واغازه د شو د ابو لهب د خوانه. ابو لهب چې بی دین انسان او د قران او سنت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی دشمنو، الله تعالی داغه درد او د قشن د عذاب او ذلت د ثابتواله د پر رسول الله حبور باندې نازل کړي چې ابو لهب تبا شو، مال اخذ او زمون د ټول په دنیا او آخرت کې تبا شوی. دلیل به دې باندې چې د ابو لهب عمل اغاز موږ لپاره مستدل نشي ګرځیدلی. او به د قشن په شپږم صدای کې یو ظالم او اسراف کننده بادشاہ، گمراه او خبيث درباری مولا د دې عمل ایجاد او ترویج شروع د باز خلکو د خوشالولو د پاره او د فاسد او سیاسي غرضونو د پاره. د دې وجه نه دغه خبيثه بدعتي او درباری مولا به ورته د دروغ او حواله او فتوی ورکول دي بادشاہ او بادشاہ ور باندې خرچه کول او خلکو له دوکه ورکول چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه ده، محبت ده، ثواب ده او حالانکه خبره ده شنو. تفسیری دلیل دی پښپاګه مسله کې د ظالم بادشاہ او خبيث مولا ترویج او ایجاد کو د علماء په حوالو باندې د دې بادشاہ او د دقه بدعتي مولا د رد لپاره د باز علماء حواله موږ ذکر کوو چې دا دین د اسلام کې هیڅ ثبوت نه لري، بلکې دقه بدعتي مولا او ظالم بادشاہ د ایجاد کړل. لکه شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه حرف الشذی اول جلد 200
22 نمبر صفحه کې دغه باب په تشریح کېږي چې باب ما جاء فی التکبیر فی العیدین باب ثابت دی په بیان د هغه څه کې چې هغه لوستل کېږي تکبیر په اخترونو کې واحدثه دا مولود چې دی پیدا کړی دی یو صوفي په عهد سلطان اربل په هغه وخت د بادشاہ اربل کې شپږم صدۍ کې اذن ورستا بینور علماء د په اړه کې تفصیلی رد لیکلي دي حالانکه به دا خبره ذکر کړل چې اربل بادشاہ په وخت کې او شدت کې دی ورسره اصل نقل او ثبوت نشته خدای خلکو ایجاد دوه مخکې به دي چې قال الحزاب بان البدعه ليست الا سيئه او خیر علماء دا خبره ذکر کړی دا چې بدعت بنی مگر هغه بد یعنی تقسیم په بدعت کې دوه اقسام علماء کوي چې دا حسنه ده او دا سیئه کله دا بعض خلک بدعت وي حسنه نو دا بجایز دا خبره غلطه ده بدعت د څه لکه ډیران ټول به ډیرا دي هغه کې حسنه او سیئه شي کېږي نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وکل بدعت ضلاله هر بدعت چې گمراهی ده نو په دې کې تقسیم حسنه او سیئه نشته شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې کوم یو انسان هغه تقسیم د بدعت دوه اقسام لکه د اصل کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کلونه منکر دی هغه کل بدعت ضلاله ده به تقسیم کوي لکه دغه حدیث صحیح د مشکات راوړی په باب الاعتصام بالکتاب او سنت کې د حدیث نمبر 130 دغه نورستا علامه احمد ابن محمد المصری المالکی به وی اوګه د عبارت ورشي دغه پښتو حاصل لري چې دغه مصرف زیته کون کې او ظالم بادشاہ دغه میلاد د میلاد النبی ایجاد کړی دی او دولسم در ربیع الاول بالمنزلو او علما به خپل خواهشات له حسول د شریعت پابند نه ودا لکه څنګه چې امام سیوطی رحمه الله په الحاوی کې دا خبر ذکر کړی دا امام زاهبی رحمه الله چې هر کال به تقریبا 3 لک روپۍ دغه بادشاہ په میلاد باندې خرج کولی او دغه بادشاہ درباري مولا له زر پونډ ورکول انعام ابن حجر اسقلانی په فتح الباری کې د خبيث درباري مولا مبارک فرمایي په لسان الميزان سلورم جلد 290 کې ودا د شی انسان دی دغه درباري مولا چې د دین په امامانو سلف صالحینو به بدرد ویلا او ډیر د خبيث ژبه والا انسانو قمقل او احمق او کبرجن انسانو د دین په کارونو کې علم او نظر کم او د دین په کارونو کې سستی کوونکي به بسلون جنې شمر صفحه کې لیکي چې قال ابن النجار هغه دا خبره ذکر کړي رأيت الناس مجتمعين على كذبه وزعفه مریدلی دا ټول علما چې هغه اجماع کړي د په تکذیب باندې او د قشن د په ذوب باندې علامه ابن حجر دا خبره ذکر کړي دا چې علماء په د باندې رد کړي دي او د ذوب ثابت کړي او دروغ ثابت کړي دي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په اقتضاء صراط المستقیم کې به وایي دویم جلد 615 نمبر صفحه کې لم يفعله السلف وذا عمل چې سلف نه دی کړي یعنی سلف صالحینو د قعید میلاد النبی ولو کړي نه دی منزل نه دی چې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ځای ته مینه لرله او هغه ډیر تعظیم او احترام لرلو په نسبت سره مونږ لا نو ار کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغه مینه زیاته ده هغه دا کار نه کوي دلیل به دی باندې چې په اسلام کې د عمل هیڅ ثبوت نشته کوم خلک چې دا وجه دا جائز دي هغه باندې دلیل به لازم دي چې دلیل راوړي یو سړی د هغه صحابه دي تابعین دي تابعین دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر انتیجه ته مینه لري هغه د عمل نه کوي پروسه شپږم سره کې به یو سړی پیدا کیږي هغه ورته دین وای دا سره دین نه بلکې دا بدعت نه ناروا عمل دی د دې وجه علامه فقهانی دې فرمایي لا اعلم لهذا المولود اصلا في كتاب ولا سنه وچرته باندې معلوم کړي دي میلاد د لپاره اصل نه په قران کې او نه په سنت کې او نه د قشن د هغه علماونو دې په باره کې څه خبره نقل لا چې هغه قدوه دي مشران دي په دین کې او هغه پنځه لګول او په آثار د متقدمین علماو بلکې دا چې بدعت ته باطل پرست انسانانو د قشن دا پیدا کړي دي ان په شریعت کې هیڅ اصل نقل او دلیل نه لري پښ پرست دغه بدعت د خوراک د مفاد لپاره به دې ایجاد کړي دي حوی د امام سیوطی رحمه الله اول جلد 203 نمبر صفحه به ابن امیر الحاج په المدخل دویم جلد 209 نمبر صفحه کې دغه ځنیول ته 245 پورې شپږ صفحې را ډول باندې کړي دي او د دې مفاسد مکروهات او نقصانات په ګوتو کړي دي هغه به د چې بعض خلک دا ګمان کوي چې دا بل عبادت وي ثواب وي او اظهار د شاعر الله وي په دې کې به ثواب وي ولیکن دا پټیرو حرام او بدعات باندې مشتمل او ډاکه عمل دی لکه و زمانه کې شمیدادین مولایان د قشن د بيدینه پیران د عوام او دکاندارانو تاجرانو څخه چندې راټولوي
او خوراکي مواد جمع کوي چې دا ثواب دی عبادت دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت دی او تعظیم دی صدقې دي خیراتونه دی او خشه دی په دې کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت بیانېږي او هغه دی او دغه دی نو عوام خلک په دې باندې ښه ګمان کوي هغوی دا خبره ثابتوي چې یقیني دا په واقع نفس امر کې یو خشه دی من که په دې باندې چرته مال ولګو الله عز وجل او موږ د اعمال یو په وسو باندې حساب لیکن خبره به د شنه ده وجه ده هر هغه عمل هر هغه صدقه قابل لقدر د رب العالمین په نسبت چې هغه کې د توحید عقیده او د سنت د طریقې برابرې چونکه په دې کې د سنت طریقه نشته لري نو دې وجه د انسان ساتل پکار دي بدقه میرادین د رسول الله صلی الله علیه وسلم او اهل سنت سره بغض او دښمنی کوي قسمه قسم فتوی ور باندې لګي چې دا وهابي دی سلفي دی اهل حدیث غیر مقلد حالانکه د مقلد ځکه هغه محقق دی ګمرو بيدینه ورته وایي د دې وجنان چې ارکل دا په ډیرو شیانو باندې ډیرو نقصانونو باندې مشتمل دی د دې نه به ځان ساتل پکار دی علامه احمد ابن محمد المغربي په خپل فتاوی کې لیکي چې قد اتفق اتفاق کړي د علماء المذاهب الاربعه علماء د سلور وړو مذاهب او بذم هذا العمل وبدې د دقه عمل باندې ان دقه میلاد منزله په سلور وړو مذاهب کې خراب عمل دی بد عمل دی ناروا عمل دی درېمه خبره د میلاد پرد کې د باز علماء د کتابونو حواله سره موږ تاسو ذکر کوو په دې مقام کې لکه امام نصر الدین په ارشاد الاخيار شلم نمبر صفحه کې مجدد الفسانی اغا په خپل مکتوباتو پنځم جلد 2 نمبر صفحه کې شیخ سرفرستان صفدر سے صدام حنفی عالم دی پر سنت 14 نمبر صفحه کې تفهیم المسائل د مولانا گور رحمان سرورم جلد 313 نمبر صفحه کې شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله په اقتضاء الصراط المستقیم 209 نمبر صفحه کې د دې تفصیلی رد کړی دی او د قشانه نور علماء لکه مجموع الفتاوى د شیخ ابن عثیمین اول جلد نمبر صفحه فتاوى اسلامیه اول جلد 9 نمبر صفحه مدخل د ابن ابي امیر الحاج دویم جلد 19 نمبر صفحه دغه ځنیوي تر 115 پورې تقریبا 14 صفحې رد کړي دي په دې خبره کې چې دا میلاد یا مولود شریف نشته بلکې د بدعي عمل له ناروا عمل له په دې کې برخه خصل نه پکار امام زاهبي او علامه ابن حجر د کتابونو اواله مخکې ذکر شي به د دیوبند علماء حواله په دې خبره باره کې چې دا میلاد حرام دی ناروا دی لکه به تور مثال فتاوی دیوبند اول جلد و د 383 نمبر صفحه نیولې تر 340 پورې مفتی رشید احمد صاحب په هغه مقام کې تفصیلی دغه درې نقصان ذکر کړی دي په دې عنوانونو باندې چې الف با او جیم حرف شدید امام کشمیری رحمه الله شرح به ترمذی باندې اول جلد 202 نمبر صفحه اصلاح الرسوم د مولانا اشرف علی 98 نمبر صفحه مجموعه الفتاوى د مولانا عبدالحی لکنوی سلورم جلد 315 نمبر صفحه دقه شانه سنت او بدعات د مفتی محمد شفیع صاحب په 9 نمبر صفحه فتاوی رشیدیه اغا د 3 نمبر صفحه 255 نمبر صفحه او په 255 نمبر صفحه کې رشید احمد صاحب به د دې میلاد یا د مولود تفصیل رد کړی دی فتاوی دارالعلوم دیوبند امداد المفتین دویم جلد 2 نمبر صفحه دغه نیولې تر 115 پورې مفتی کفایت الله په کفایت المفتی اول جلد 143 کې دې تفصیل رد کړی دی استاد احمدی زاهدی صاحب هغه مو کتاب لیکل ناروات بدعتونه او دودونه په 15 نمبر صفحه کې دې میلاد تفصیل رد کړی دی حاصل ده د میلاد د اثبات لپاره چې څومره خلکو کوشش کړي دي کوي یا اصل کاغذ د پانی توروي شرعي دلیل د قران نه شرعي دلیل د سنت نه شرعي دلیل د اجماع امت نه صحیح قیاس او په خیر القرون کې هیڅ نقل او ثبوت نه لري او د ځانه جوړ شوی کتابونه او فتاوی او کاغذونه پوښتلي انګا بانګا ها هو دغه اغا لالاو کاکا ماما مراسه پیر سے صاحب زاده سے پاچا سے خواجہ سے میں سے سید سے خوبونه شیرونه کیسی او نقلونه او حکایت نه چلیږي او نه د دین دی دین قران او سنت او په قران او سنت کې د عمل هیڅ ثبوت نشته لہذا میلاد مناوله یان منزله مولود شریف او پاغه کې به د قشناتونه ویلو داخله په کې راجمه کېدل په 12 دربه الاول باندې بدعي عمل دی د دې ځان ساتل پکار ځکه میلاد النبی دین نه دی او نو ثبوت لري نه اصل لري نه نقل شته دې نقصان په المدخل کې دویم جلد 19 نمبر صفحه 345 پورې 14 صفحه رد ابن امیر الحاج کړي دي اصل دغه دوه خبرې نه ولې اول
دغه انسانان چې د میلاد النبی لپاره 12 د ربیع الاول خاص کوي. اول خود جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام پیدائش په 12 د ربیع الاول باندې یقیني ثابت نه لري، بلکې په تاریخ کې دا خبره مشهوره ده، لکه علامه ابن عبد البر په الاستيعاب اول جلد 114 صفحه کې لیکي چې بعض اهل علم او تاریخ والوي چې میلاد د پیغمبر علیه الصلاه والسلام پیدائش په 9 یا 12 شوه دی، لہذا 12 على التعین معلوم نشو. دویم علامه نبوی رحمه الله هغه په مجله ګلستان اسلام کې چې ربیع الاول 1419 هجری کې او مفتی محمد ایاز په عید میلاد النبی کې شریح حیثیت 22 صفحو کې دا بحث کړی دی چې په دې خو اتفاق دی چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د دوشنبه په ورځ باندې وفات شوی دی، خو 12 د ربیع الاول یوم ولادت د پیدایش ورځ یقیني تور باندې ثابت نه ده. څوک یو یادې څوک بل یادې څوک بل ته بل فرض او تغییر دا خبره موږ ثابت کو چې په 12 د ربیع الاول باندې پیغمبر علیه الصلاه والسلام پیدا شوی دی. صحیح ده. نبی کریم علیه الصلاه والسلام خلفای راشدین امامان د دین یوم د میلاد د ورځ منځل نه ده. نو ار کله چې نه قران حواله ورکړی دا، نه حدیث کې حواله راغلی دا، نه صحابه کړي، نه تابعین، نه تابعین، نه بل دین به موږ دین نشو ویل، نه دا دین دی. وجه دا ده علامه ابن کثیر د ابن کثیر د سوره احقاف د روایت په تشریح کې فرمایي ولسم نمبر آیت چې اهل سنت والجماعت دا قانون او قاعده ده چې کوم عمل او وینا د رسول الله او د صحابه کرامو ثابت نه وینو هغه دین نه بلکې هغه بدعت. ځکه چې زمونږ د اصل او قانون دی نو میلاد بدعت ګڼو، زنه صحابه ویل دي نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ثابت دی. ځکه دا قول او عمل کې شرط خیر وي نو به په کار دا چې صحابه کرامو د لمنډه راخه چې ځکه کوئی دین په باره کې ډېر انتهاجات حریصان کم یو عمل، کم یو وینا، کم یو قول چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ملګرو نقل نه هغه به دین نه دی، هغه لمونږ دین نه وایو. لہذا دغه میلاد او دا مولود شریف د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو صحابه دغه نور څه به تابعینو به تابعینو منو کړي نه دي، منزل نه دي، موږ ورته نشو ویلې. کبل الفرج او تقلید 12 د ربیع الاول دین یوم ولادت نه یوم وفاتم ده. نو ارکل چې مولانا د دواړه سره راجمع کړي شي نو مؤمن انسان لکه څنګه خوشحالي، شکر، غم او صبر ټول د شریعت سره برابرۍ. نو په شریعت کې زموږ د دین د مشرانو قرآن، سنت، صحابه، تابعین، تابعین د دې ورځې اهتمام په دې طریقه باندې کړي لکه دا میلادي نشي کوي، مولودي نشي کوي، نو لهدا د دین نشو. یو دو سنت داخله کوي دغه جوابات. اول د دې دا خبره کوي چې موږ به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت بیانو هغه دغه بیانو. جواب دادی چې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام محبت او دغه سیرت بیانول ایواز 12 د ربیع الاول پر به خاصه دي. هر وخت په ارمیش کې بغیر 12 د ربیع الاول به ویل پکار. په دې میش کې بدغه ورځ باندې تخصیص کول خاص کول دا بدعي عمل دی. بلکې حتی تر دې پوري چې په کوم یو مجلس کې د محمد رسول الله تذکره او د عمر د تذکره وري شاغي چې چیرته الله خیر ګڼي. نو په کال کې د ربیع الاول میش او بیا په دې کې 12 انتخاب ولا د بدعي عمل دی، ناروا عمل دی، هیڅ ثبوت په دین د اسلام کې نشته. دیم سوال داخله کوي چې نو سوال مسیحیان هغه د عیسی علیه السلام د میلاد د ورځ عنوان د قشن اندوان وغیرہ د خپل مشران د ورځ عنوان او موږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ورځ منځو د دې خلکو د جواب لپاره هم دغه خبره ثابت لري چې هغه د ورځ منځ موږ نن منځو دا غو سره مشابهت راځي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من تشبه بقوم فهو منهم. کله چې یو سړی د یو قوم سره مشابهت کوي دا به د امق او ګروپ او دماغه انسانانو دی. لکه دا حدیث امام ابو داود رحمه الله په کتاب اللباس کې ذکر کړی دا حدیث نمبر 3 نمبر باندې د دې خلکو د مشابهت د وجه اسلام باندې موږ ځان ساتو. نو ار کله چې دوی د مشابهت په موږ ځان ساتو په کار دا چې موږ دا په 12 د ربیع الاول پورې خاص نکو او هغه کې د شمیلي جوړ نکو داخله راجمع نکو. دویم په دغه ورځ باندې بعضی خاص صدقې لباسونه تیاری داخله رخصتونه چټې کوي او د خصوص تل بعضی محافل نه دا مکروه ناروا عمل دی. ځکه دا د اسلام عمل نه دی او اسلامي خوشحالي او اختر دی او نو چرته نیک عمل نه کوي. چرته دا وینو په کار دا چې قران ویلې وي، سنت ویلې وي، صحابه ویلې وي. دې وجنه د دې اعمالو لپاره تخصیص دی ورځي یا د قشان د جمعې یا د میاشتې د بدعت او ناروا به ګرځي او دا میلاد اختر ګرځول دا بل ناروا ده. ځکه په دین د اسلام کې دریم اختر به پیدا شو او حالانکه دین د اسلام د دوه اخترونه ویل دي چې وړي کې اختر دی او بل دا غټ اختر دی.
د دې وجه د مسلم یو حدیث دی د حدیث نمبر دی 2909 نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د تهجد لپاره د جمعې ورځ د نفل روزې لپاره دا ما خاص کوي وجه دا ده چې تخصیص الله او رسول کې وشین کې بل څوک نشي کولای نو دغه تخصیص په رسول د ربیع الاول باندې د پاره د میلاد د پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا ام بل څوک نشي کولای الله او رسول کړي نه ده صحابه کړي نه تابعین کړي نه لازم انتظام سات دې کې بل مسله دا چې بعض انسانان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم باندې یو شی سروي نظر کی دا عبادت د غیر الله د شرک دی او دغه سروي او شیخ خلل حرام او ناروا دی ځکه چې دا په ذبح د ما اوهل به غیر الله کې راځي او نظر او عبادت د غیر الله خو شرک دی دلیل دی سورہ انعام 15 نمبر آیت التم دغه مضمون ذکر کړی شوی دی چې الله نه سوا د بل چا په نوم باندې شی نظر کول دا کفر او شرک سورہ مومنون 15 نمبر آیت کې منع کړی د عبادت د غیر الله نه د غیر الله په نامه باندې نظر حرام دی هغه برابر خبره ده ک پیغمبر دی برابر خبره ده ک ولی دی برابر خبره ده ک قبر دی برابر خبره ده ک بت دی برابر خبره ده ک ونه ده برابر خبره ده ک غټه ده برابر خبره ده ک بادشاہ دی رئیس دی وزیر دی دربار دی وغیرہ دا ټول اې د دلیل به سورہ بقره یو 3 نمبر آیت دویم سورہ مائده 3 نمبر آیت دریم سورہ انعام 15 نمبر آیت سلورم سورہ نحل 15 نمبر آیت د زیاتو معلوماتو لپاره د سلور او مذاهب او تفسیر او د فقه کتابونو حواله به په زموږ استاد د شیخ السید عبدالسلام رحمه الله په تفسیر اول جلد 509 نمبر صفحه نیولې تر 500 اویا پورې او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ د مذهب په کتابونو کې دغه به ناروا ګڼل شوی دی بلکې شرک ورته ویل د غیر الله په نامه باندې نظر لکه شامی دویم جلد یو سل اتیش نمبر صفحه تر 3 پورې مکتوبات د امام ربانی دریم جلد یو نمبر صفحه د مکتوب نمبر د یو سل وی بحر رایق او چې هغه شرح د کنز دقایق ده دویم جلد 298 نمبر صفحه فتاوا عزیزی اول جلد 3 نمبر صفحه کې لیکي چې داسې نظر کول دا حرام شرک او عبادت د غیر الله دی او دا شیخ ول حرام دی نو میلاد منزل ناروا او د عبادت لپاره تخصیصات د ځان جوړول بدعت دی او نظر د غیر الله حرام او شرک دی الله عز وجل دې زموږ سوسو راضي شي نو نتیجه دار وتلا چې مولود شریف یا د عید میلاد النبی هیڅ اصل نه په قران کې شته نه په سنت د پیغمبر کې شته نه د صحابه په خبره کې شته نه د تابعین په خبره کې شته نه د تابعین په خبره کې شته کدا چرته خیر وي او دا چرته افضل او غوره عمل وي الله او رسول صحابه موږ ترغیب را کړی هغه به دا عمل کړی وي چې هر کله هغه دا عمل کړی نه دی چې 12 د ربیع الاول دې ورځ لپاره خاص کوله ناتونه او شیرونه وغیرہ دا پکې ویله هغه د خوانه شوی نه ده لہذا په دې کې د دې ورځې مناول او دا پروګرامونه پکې برابرول دا بدعت ته هر بدعت گمراهی ده په دې گمراهی نزان ساتل پکار دي اما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت په هر وخت کې بیانول پکار دي نو د مولود شریف او د عید میلاد النبی ثبوت په دین د اسلام کې هیڅ نشته هیڅ شته نه اصل لري ځان ته ساتل پکار دي ټول مسلمانانو الله رب العزت دې موږ تاسو د قران او سنت صحیح بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین